سلامونه مې در واخلې د کونړ د جګو غرو سرونو څخه. مینه د سترګو له موخې د خوشحالۍ نه رالې چې دا ملک نه وه خو د الله راباندې ورحمېده. دغه کلي خلکو په خپل شخصي لګښت او د ولس په ملاتړ باندې یو ډیر لوی سړک وهلی دی او نن به یې رسما افتتاح کوي. شوزیزي کې به ګاډي کې کېنو نوشګام ته زه جمعې مانځه ته چې جمعې ورځې ځم دلته ګاډي سیټ کې کېنم او نوشګام کې کوشم مونځ به هلته کوو. دغه دود دی چې د میلمنو لپاره څاروی حلال شوی دی او په دې کې موږ مختلف قومونه دلته موږ 15 قومونه لري د هغو نه هر قوم نه دلته کسان شته دي موجود. هغه کوم مرض چې یې فکر نه کړي تر هغه ځایه نور هم ډېرېږي په دغه حالاتو. نو ډېر زیات به ډېر د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه او سلامونه مې در واخلې د کونړ د جګو غرو سرونو څخه. یو ځل بیا د کونړ په ښکلو منظرو راسم یو د کونړ غازي آباد ولسوالۍ جنتي ولسوالۍ ته راغلی یم دوستانو چې وطن ټول جنت دی او هره سیمه یې دغه ډول ځانګړې ښکلاګانې لري. تر ټولو بهترین زیری درته بیا دا لرم چې په همدغه دره کې یو لوی کلی دی او دغه لوی کلي ته په ډېرو سختو غرونو کې د همدغه کلي خلکو په خپل شخصي لګښت او د ولس په ملاتړ باندې یو ډیر لوی سړک وهلی دی او نن به یې رسما افتتاح کوي او ګټې اخیستنې ته به سپارل کیږي. نو د دغې سړک ترڅنګ چې دغه سړک هم تاسې ته وښایو د دغه کلیوالو غږونه راواخلو ترڅنګ به یې د غازي آباد ولسوالۍ ښایستونه هم راخلو. نو تر پایه راسره مل پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. څه ډول چې مې مخکې یادونه وکړه چې هغه سیمې ته او یا هغه کلي ته ورځو چیرې چې دغه ولسونو په خپل شخصي لګښت او ملاتړ باندې دغه سړک جوړ کړی دی. لومړی ځل د همدغه کلي ته موټرې راځي په همدغه خاطر د موټرو او د دغه خلکو استقبال ته دغه خلک راوتلي دي او د دغه ټول کلي خلک دومره خوشحاله دي چې له ما سره داسې الفاظ نشته چې له تاسې سره یې شریک کړم د دغې خوشحالي
واقع دا ډېر لوی پرمختګ دی او له دې ډېر لوی پرمختګ دې خلکو ته نه ښکاري. په همدغه خاطر دغه ولسونه ټول د موټرو د استقبال لپاره او د دغه خلکو د استقبال لپاره راوتلي دي. تر پایه راسره مل اوسئ، دغه ټولې خوښۍ له تاسو سره شریکوم. لیدونکو هم د دې سیمې یو قومي مشر یا یو سپین ږیری مې تر څنګ ولاړ دی چې دی کله دغه موټر یې ولیدې د دغه خلکو راتګ یې ولیدو نو د سترګو څخه یې اوښکې لاړې او په سلګو سلګو یې وژړل. د دې څخه یې اورو. کاکا جان لومړی کې خو کونړ ټي وي دی، کونړ ټي وي ته ستړي مه شئ، تاسو ته ښه راغلاست وایو. دې ته ستړي مه شئ، ستړي مه شئ، ستړي مه شئ، هر کله راشئ، هر کله راشئ. ډېره مننه. کاکا دا راته ووایي چې دغه ستاسې سیمې ته دغه کلي ته په لومړي ځل سړک راغی، دغه د موټر راغلی، څومره خوشحاله وئ او معلومیږي چې د سترګو مو اوښکې ځي. علت یې څه شی دی؟ علت یې داسې ده چې زمونږ د خرو بیټو نه خلاص شو، د خرو بارونه خر به رانه په لار کې ولید، چا خبره چې په ځای به رانه پاجي شپه راغله، هغه داسې شوه. بیا دا د خپل سړک و، دا کله سیلاب وشي که نه د عمر تسلي کې د سړي نه وي، او بیا اوس دا داسې سړک شو چې دا د عمر شو. مونږ د نوسي کړ وسي د اومې پېړۍ دنیا ورانېدو پورې هم دا لار شو، دا سړک شو، او یو اینه د سترګو له موخې د خوشحالۍ نه رالې چې دا مونږ کې نه وه، خو د الله رامانې ورحمېدو. الله رامانې کون پیکون دی. الله کون چې وشي جز پیدا کېږي، پیکون څه مطلب ته جوړېږي، نو کون پیکون بس دا وشو. له دې وړاندې چې سړک دغه سیمې ته نه و راغلی، ستونزې ډېرې نه وې، ژوند سخت نه و؟ ستونزې وې، تکلیفونه وو، دغه و دا یعنې تا ته هم وویل چې زما به خر هم نه و، پېټه به مې نشهګام نه فشا کړه، په دې غرونو به راځلمه، بیا به مې خر پیدا کړ، کله کله زیاتې پېټې مې په خپله راوړي دي. او اوس انشاءالله چې خدای تعالی انشاءالله ژوند آسان شو، ژوند سړک آسان شو. راورسېد. دیدي کې په ګاډي کې کېنو، نوشهګام ته زه جمعې مانځه ته چې جمعې ورځې ځم، دلته ګاډي سیټ کې کېنم او نوشهګام کې کوشم، مونځ به هلته کوو. مونځ هلته کوم، او بیا راځي جو بېرته ګاډي کې وخېږم او کش دلته کوشم. نو دغه دې دا ډېره خپله ایله موږ له مبارکي راکوي، او تاسې دې خدای په قیامت کې په ښه کړي چې دا خدمتونه او دغه یې نه زموږ هرکلي له راله یو. بس کاکا جانه ډېر ډېر دې مبارک وي، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسه. لیدونکو چوندا ډېره یو کلیوالي سیمه ده او غریزه علاقه ده. دلته خو ستونزې ستاسې دغه د کلي د خلکو څخه واورېدې. واقعیت هم دلته ما څو ورځې مخکې په خاص کونړ کې یوه خپرونه کوله چې جاوید ابراهیمي راته وویل چې په د کونړ په
درو کې بېسوادي ډېره زیاته ده او دا واقعیت هم دی زموږ په دغه درو کې بېسوادي داسې کچې ته رسېدلې ده چې دا به تر کلونو پورې ډېر زیات کار غواړي. په ټولو دوستانو مې په خپرونه کې غږ دی چې د دې خلکو لاسنیوی وکړئ، هم حکومت او هم خیریه بنسټونه او مؤسسات، تر څو همدا یې وخت دی چې دې سیمو کې بېسوادي له منځه ولاړ شي او دې سیمو کې چې بېسوادي له منځه لاړه شي نو لرې نه ده چې افغانستان به د نړۍ سیال وګرځي. دلته نو دغه دود دی چې د میلمنو لپاره څاروی حلال شوی دی او په دغه ځای کې ورته لویه میلمستیا جوړه شوې ده او زیاتره میلمانه د اسداباد ښار څخه راغلي، څه د غازي آباد ولسوالۍ بازار څخه راغلي دي او د مختلفو کلو څخه یې میلمانه راغوښتي دي چې یو غونډه لا هم لري. نو غوښتل مې دغه دود یم در سره شریک کړم چې دیګونه باندې دي او خلکو ته په پراخه پیمانه یو لویه میلمستیا جوړه شوې ده. دا مخه موږ ته خالي کوي د خوراک اجازه پکې ورکوي. شته بالکل شته. دا موږ د میلمنو دا پروګرام ظهیر صاحب ما پکې راواخله چې دا غوښه وخورو. دا ګوره څاروی وي او مه کوه چې بېکاره کار. څاروي وي او ښه دا سنګین ما ته بېګا ټلیفون به ستړی شوم. دوستانو غوښه دا ډول خوړل کېږي دلته، چون زموږ په ښارونو کې بیا داسې غوښې نه پیدا کېږي چې ویې خوري. دلته نو په پوره پیمانه کولی شي چې په غوښه داسې ځان موړ کړي چې بیا ارمان هم نه کوي. درنو لیدونکو د دې سیمې یو بل اوسیدونکی مې تر څنګ ولاړ دی چې ډېری د دې سړک مسؤل هم پاتې شوی دی او په دغه سړک کې لویه ونډه ادا کړې ده. دی به یې په اړه ډېر معلومات راکړي. لومړی کې خو ستړي مه شئ کونړ ټي وي ته. ډېره مننه، تاسو ټول ته شکریه ادا کوم چې تاسو به دې ساعت په شاید کې راغلئ او موږ سره ګډون وکړو. نړۍ مننه. نوم به دې راته ووایي او د کوم ځای اوسېدونکي او دغه ټوله منطقه به راته معرفي کړئ. زه مولوي شیر علي خان احمد یم، د څونخوړ اوسېدونکی یم او دا ساحه چې ده د وچ ناو ساحه ده، د وچ ناو ساحه وه او د دې نه بیا پاس هم کلي دي، ماڼۍ کلی، معمولو کلی، دغه نروبو کلي او ښکته هم کلي، غلام باندې کلی او سمرید کلی او په څنګ کې نور کلي هم او دغه وچ ناو کلي کې کوم قوم اوسېږي؟ دغه خوا او شاو کلو کې کوم قوم؟ بس په دې کې موږ مختلف قومونه، دلته زموږ 15 قومونه دي، د هغو نه هر قوم نه دلته کسان شته دي موجود دي. د سړک دغه جزئیات به راسره شریک کړئ، څه ډول مو دغه نیت وکړو چې ولس راجمع کړئ، ولس ته نیت ورکړئ او بالاخره دغه سیمې ته سړک راورسوئ؟ بس موږ مشکلات ډېر زیات وو، نو دا ولس راجمع شه ډېر زیات اړ شو چې موږ به کومه مریضانان او کوم تکالیف په جنازو به هم په دې غرونو باندې اړول، کوم پیټې وو هغه به هم په خرو باندې راوړل. مشکلات ډېر زیات وو موږ ته. نو دا ولس چې و دا راجمع شو په دې مشوره وکړله چې خپله غوا، بیزه، نور کوم دلته داسې امکانات نشته چې هغه کوم تجارتي بڼې چې هغې نه استفاده واخلي. نو دغه خپلې غواګانې، بیزې او غریبانانو دا خرڅ یې کړلې او په هغو په ملتیا باندې دا سړک موږ شروع کړی سکواټر په وسیله باندې او د دې وچ نه او د دې ساحې ته م راورسو. دا نور کلي چې باقي کوم دي دا د دې نه بېربرخې دي سړک نه. او موږ د مشرانو د ټول نه دا غوښتنه کوو، د امارت اسلامي مشرانو د مؤسسات نه چې موږ سره نوره همکاري وکړي او د پاتو کلو ته کوم ضرورت دي چې هغه موږ حل کړو. دلته لا هم نور داسې کلي شته چې سړک ورته نه دی او بس دې نه پورته ډېر غټ کلي دي، دلته پورته هم دي، ښکته هم دي، دا ټول کلي پاتې دي. نو دلته زموږ ډېر مشکلات، د کلینیک ته مشکل، کلینیک زموږ نشته دی علاقې ته، سړک ته مشکل ډېر زیات و. سړک والي هم د هغه څه نه څه هغه دغه چارې هغه اسانې شولې سړک. د دې په ترڅنګ موږ کلینیک ته ډېر ضرورت لرو ځکه چې دلته ډېر ولس دی چې بیمار شي او هغه ځایي ته رسي نو هغه هلاکت سبب نږدې شوی. تر اوسه دلته نه سړک و، نه کلینیک شته، نه مکتب شته. د مریض په برخه کې مو تر اوسه څه کول؟ نو چې کله به بیمار شو به ځکه جنازه کې اخیستې او دا غازي آباد سیمې ته چې په اوږه باندې ایسته
نو هغه به وی هلاک شوی او وی به هغه ته چې ته نو هغې باندې به ډېر زیات مصارف بیا راتله ځکه چې هغه هغه کوم په مرض چې فکر نه کړي تر هغه ځایه نور هم ډېرېږي په دغه حالاتو نو ډېر زیات به ډېر زیات مشکلات الحمدلله اوس هغه د سړک راورسېد یو دای ته نو دې ټولو کلو به اوس هم تکلیف ډېر دی خو څه ناڅه مشکلات چې دي هغه په دې سره انشاءالله حل وشي. ډېره مننه مولوي صاحب سلامت اوسئ. او خیسته خپل اخکاریږي دا دره په رودبارو څو خپل اتفاق دی د دې چونه خوړو وایي سړک د دوی یوه آبادي ده دا یې د ژوند یوه خوشحالي ده فیصله کړې یې صحیح ده او غم ښادۍ لذي به اوس د خپلو د پردو څو خپل اتفاق دی د دې چونه خوړو وایي سړک د دوی یو غټ مشکل و هر وخت پیاده به تلل راتلل و ستړي به ډېر د دې مزل و او تیره بکړې پاتې زندګي هم په مزو او څو خپل اتفاق دی د دې چونه خوړو دا یو شعر خاص مولوي صاحب شیرعلي ته ډالۍ وایي دا مولوي صاحب شیرعلي خلکو له یې ورکړه خوشحالي په برخه یې شو اتلولي او چاته یې سوال وکړو څوک راځای کړه په جرګو څو خپل اتفاق دی د دې چونه خوړو. لیدونکو د غازي آباد ولسوالۍ د ولسوال مرستیال یا معاونې زما تر څنګ ولاړ دی دی هم د دغه سړک پرانیستې ته راغلی و تر څو یې همدغه ولسونو ته سپارښتنې وکړي او ولسونه ترې په سمه توګه ګټه واخلي. معاون صاحب لومړی کې خو ستړي مه شئ کونړ ټي وي ته د خوشحاله که الله خدای دې وبخښي. ډېره زیاته مننه. نن تاسې دغه درې ته خپله راغلي وئ او دغه ولسونه مو د نږدې څخه وکتل چې په خپل شخصي لګښت باندې او همدغه راز د اسلامي امارت ملاتړ یې هم وکړو او خپل یې دغه کلي او ولس ته یې سړک راورسوو. دغه خلکو ته له دې وروسته ډېرې زیاتې ستونزې لري چې د ښوونځي برخه کې د کلینیک نه لري او همدغه راز سړک یې لا هم په صحیح معنا جوړ نه دی. تاسې د اسلامي امارت د چارواکي په توګه باندې څه ډاډ ورکوئ چې له دې وروسته به د دې خلکو سره همکاري وشي؟ منګه انشاءالله چې زموږ په وس او توان کې څونه امارت اسلامي په وس او توان کې وه او د دوی سبا انشاءالله پوره مرستې او همکاریانې به کوو. موږ پوره ډاډ ورکوو او انشاءالله امنیت قایم دی. دیو کلینیک مکتبونو د هر شي ته ضرورت لري خو دغه باوجود چې اوس مخکې دا سړک نه و او خراب د وجه نه نو د دې هیڅ قسم مرسته په دې علاقه باندې نه ده شوې اوسه پورې او د دې نه وروسته ته زه پوره اطمینان او ډاډ ورکوم چې انشاءالله موږ به د مرکزي حکومت سره دا خبره شریکوو او پوره مرسته به اوسه کوو انشاءالله. څومره خوښ دی وایي چې راغلی او انشاءالله نن خپل زیار دغه نن په هېڅ قسم جامو کې نه ځایږو داسې پام وکړه چې دغه وګوره غریزه علاقه هېڅ آبادي نه لري شتون نه لري. په دې کې مهم غټ کار څه شی دی دغه اسکواټر دی چې دغه اسکواټر زمونږ د سوونو خلکو نه زیات کار کولی شي خو دغه یو شی اقتصادي مرستې ته دی ډېر ضرورت لري چې اوس مونږ
خدای دې دوی ته هم وس ورکړي او خدای د اسلامي امارت اسلامي ته هم وس او توان ورکړي چې دوی سه په ټول هره برخه کې ورسه کومک وکړي. ډیره زیاته مننه وایم. الله دې سلامت خوشحاله. اوسئ. کور الله دې ودان. خوشحاله. ډیره